د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی د هغه دا چې زما عمر 22 کاله دی او علم شوق مې ډېر زیات دی او پلار راته دا وایي چې ستا نه عمر تللی دی علم ته نشي طلب کولی او خپله مزدوري کوه آیا مزدوري او علم طلب کول دا دواړه یو ځای کېږي او که نه کېږي او د پلار خبره به منلی کېږي او که نه به منلی کېږي او دغې کې دریم دا چې په دې عمر کې علم کېږي او که نه جواب بالله التوفیق دا خو داسې سوال دی چې په دې کې نه ډېرې خبرې راځي سبحان الله د بېدینه مور پلار بچي ته وایي تا باندې وخت تللی او داسې ورته نه وایي چې د مزدورۍ وخت نه تللی که دې د 50 کالو شي او د 60 کالو شي نو هم دا پلار ورته په ټلیفون نصیحت کوي مزدوري ښه مضبوطه کوه لکه 60 کالو سړي نه خو مزدوري وخت تللی نه مزدوري خو د قبره پورې وي نو دغه شان دا دین د قبر پورې دی د دین دپاره خاص وخت نشته علم طلب کول د یو عظیم عبادت او په دې کې دنیا دلایل دي په دې خبر مې قرآن او حدیث چې هغه الحمدلله ځای په ځای ما بیان کړي او ما یو بیان په دې باندې کړی د علم او د علماو فضیلت هغه واورئ خو صرف یو دغه کافي دی زموږ دپاره چې کوم حدیث امام ترمذي امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی رسول صلی وایي من سلک طریقا یبتغي فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه څوک چې یو لار ونیسي دې لپاره چې علم پې طلب کوي الله دې سړي ته جنت لار اسانوي وإن الملائکة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم او ملائک چې خپلې وزرې غوړوي د طالب علم ته د دې لپاره چې د ده نه راځي د دې کار د لاسه وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء او د عالم دپاره ټول مخلوقات بخاني غواړي په اسمانونو کې دي که په ځمکه کې تر دې چې میان په اوبو کې او میږي په سوړو کې د عالم دپاره دعاګانې غواړي وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب او د عالم فضیلت په عابد باندې په عام سړي باندې نه په عابد باندې د عالم فضیلت داسې دی لکه څنګه چې د سپومۍ په ستورو باندې دی ان العلماء ورثة الانبیاء رسول صلی علماء وارثان دي د پیغمبرانو وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم او پیغمبران په میراث کې درهم او دینار نه پرېږدي روپۍ او ریال او ډالرې نه پرېښودی انما ورثوا العلم په میراث کې علم پرېښودی فمن اخذ به اخذ بحظ وافر نو دا میراث چې چاته میلاویږي په ډېر غټ قسمت ورته میلاویږي دغه یو حدیث کافي دی نو دې کې څه شک نشته چې علم طلب کول یو غټ عبادت دی او بیا دې کې هم څه شک نشته چې د علم طلب کولو ښه وخت چې دغه د وړوکی عمر او کم عمر دی ځکه چې داسې ویلی کېږي العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر په وړوکوالي کې علم کول داسې لکه په کاڼي کې چې سړی لیکلي وکړي په کاڼي کې چې نقشه وباسي او ویې ته راشي او ویې لیکي بیا به کله بیا نه ختمېږي والعلم فی الکبر او په عمر چې زیات شي باید کې علم کول کالنقش علی البحر لکه په دریاب باندې چې لیکل کې دغه ټینګېږي نه ضرور رانیږي خو د هغې دا مطلب نه دی چې د یو سړي نه عمر وړوکوالي کې علم طلب نه کوو بس دی بیا علم نه طلب کوي نه واعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت به د مرګه پورې کوي او ملک صاحب مخکې ته اوس د حدیث چې ووي نو ما وی ما دا علم هم یو غټ عبادت دی نو د عبادت لپاره خاص وخت نشته دا خو دا ورور د 22 کالو عمر څه عمر دی څه عمر دی 22 کاله چې د پلار تا ته وایي چې به تا باندې وخت تللی 10 کاله بعد 40 کاله بعد علماو چې د علمونه شروع کړي باید باندې تاسو ته مثالونه به ذکر کوم خو د هغې نه مخکې هدایت ساتئ د رسول اسلام سره چې کوم صحابه کرامو ایمان راوړی دی غالبا په هغو کې د هغو عمرونه ډېر هغه خو دا نه وي چې زموږ نه وخت تللی وګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله پر رسول باندې ایمان راوړو تقریبا د هغه عمر 40 کاله او اعلم الامه د پیغمبر نه بعد په دې امت کې پوه انسان ابوبکر صدیق رضی الله عنه او 40 کاله بعد هغه علم شروع کړی بیا راشي په عمر بن خطاب رضی الله عنه تقریبا 10 کالو په عمر کې مسلمان شوی بیا راشي پر نورو صحابه کرامو پسې ابو هريره رضی الله عنه ته وګوره چې هغه عمر قبلونو څه کم 10 کاله تقریبا دغه خواوشا کې و او وګوره د هغه د علم ته
دا حدیثونه چې کوم هغه یاد کړي کوم را نقل کړي او دا پلار الله یو د هدایت کې 22 کالو ماشوم ته وی تا باندې وخت لري څه شي وخت لري خو دا باز مور پلار د دین سره شوق نه خوس دا بچی ته پیسې هم ګټي او خپل دینداریم کې خپل دین مزده کې په د دانه تیریږي چې دی ولې دین زده کوي یعنی صرف خپل مزدوري کو د دین په لګي تعالی ستا پیسې درلېږي ته بدل وګینه نه مړ کېږي تا ته ستا پیسې ملاويږي خو پرې دغه دین زده کوي چې زده کی کنه ګور دي علماء ته یو په امامانو کې غټ امام د دین په مشرانو کې غټ مشر اسبغ رحم الله المالکی دغشن القفال الشاشي امام ابن حزم د ټول هغه علما دي چې د ورسته علم شروع کړي مشهور عالم او مشهور امام الامام الجليل ابو بكر القفال رحمه الله داغه قفال په دی ویل کې چې د ټالي جوړولې نو باغې باندې مشهور شه وې د په اول کې د ټالي جوړولې او ډېر سخت ذهینو دسی ناشنا ټالي به جوړولې چې د خلک بہت حیران نو یو ورځ مې د خپل ځان سره سوچ وکړ زما عمر 13 کاله وای ټکې نه دی ویل هټ ټکې او 13 کاله عمر مې چې دومره ذهین مو د ذهن زما ټول په دې کار کې لګي د علم ولې نه زده کوم 13 کاله بعد هغه به د علماء سره ملاو شو د غو سره کېناستو دغه کتابونه ویو هغه انسان چې الله سبحانه وتعالى د ستوري جوړ کو 13 کاله بعد علم شروع کړي امام ابن عقيل رحمه الله وی واني لاجد من لذة الطلب وانا ابن 80 وی دی اتیا کله چې اتیا کال عمر دا خبره وکړه وی دا اتیا کال په دې عمر کې چې د علم طلب کولو څومره خون ماته ملاویږي نه دا په هغه وخت کې نو کله چې رسولو کال وموي څومره چې په دین کې نه نوځي دومره بدل خون درکې دغه شان مشهور انسان په امت کې امام فضیل ابن عیاض رحمه الله دا غل په سیر علام النبلاء کې امام ذهبي دا واقعه راوړي ده چې د ډاکیه چولې شوکی به کولی کورونو ته بننوتو د شپې نیو پیر کور ته ورننوتو چې څنګه ورننوتو هلته څوک ولاړو مونځ کو تهجد کول او دا آیت وی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا هغه وخت نه دی راغلی چې د دې مؤمنانو د زړونه نرم شي د قرآن په جړا شو کېناستو وی یا رب قد آن یا الله هغه وخت راغلی توبه وستا اللهم اني قد تبت اليك يا الله ته توبه وستا او زما توبه داده چې زبر د مرګ پورې د کعبه په خوا کې ناسم او به د مرګ پورې په ځان باندې د الله سبحانه وتعالى د کور لازم کو علم کو الله تعالی اسمان یو ستوره جوړ کو ډاکو او غ علم کو الله کم زی ته ورسو توبه وستا الله د هدایت کو او ډېر دویشت کاله لکه ته باندې وخت له دغشان په علماء کې مشهور عالم حافظ عيسى بن موسى ابو احمد البخاري الازرق امام ذهبي په تاریخ الاسلام کې هو امام عصره تخپل زماني امام ده او د عمر ډیر زیات دغه نه بعد علم شروع کړي دغشان امام ابن حزم العز بن عبد السلام او کزره تفصیل کې ورشه خبره برانډي رګد شي خو یو څو علما مشهور د امت او غوی د علم ورسته شروع کړي دې کې څه شک نشتی چې په وړوکوالي کې خبره یادېږي ښه او چې عمر ډېر شي بیا سړی په خبر باندې پوهېږي ښه نو چې کوم سړی په وړوکوالي کې مسلې یادې کړي او چې لوی شي بیا پرې پوه شي د دغه بیا تپوس مه کوه هلته خبره ورته یاد ده اوس پرې پوه هم شو خو د هغې دا مطلب نه دی چې یو وخت نه لاړ یو بس لاړ عبادت دی که نه نه عبادت لپاره خو خاص وخت نشته نو ضرور ته زموږ دا نصیحت دی چې خپل د علم طلب کول جاری ساته علماء مجلسونه په ځان باندې لازم که خپل علم طلب کوه او حقیقي ځوانان هم دغه دي چې دین زده کړي د دې امت خدمت وکړي د مسلمانانو خدمت وکړي او دغه ځوانان خو د پتیلې نه چې سر اوچتې لاندې دي پراته دا کوم چې مزدوریانې کې ښځې او بچي ساتي دا خو ډېر شي دوی څه کوي ځوان خو هغه ځوان دی چې د اسلام خدمت وکړي د مسلمانانو خدمت وکړي که ځواني صرف دی چې بچي پیدا که واده وکړه نو دا خو بیا لږ د شمار خلک به په دې امت کې چې هغه ځوانان نه نو ټول ځوانان دي الله سبحانه وتعالى چې ورته ویلي دي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لوی سړي دي تجارتونه کوي الله وی
خو د تجارت د منځ نه نه دي منع کړي، د عبادت نه د علم نه نه دي منع کړي. الله وی تجارت کوي، مطلب دا شو د ضرور سوال هغې پورې مې دا ایت وي چې تجارت او عبادت جمع کېږي. د دې بعضو عوامو دا خبره ده و یا به دا کوي یا به دا کوي، مطلب د دوی څه دی؟ پرې خپل خبر هم نه دي پوه، یا به آخرت کوي یا به دنیا کوي. نو دنیا کوه آخرت پرې د ظالمو د مسلمانانو خبرې کوي، دی به د خپل خبر هم نه دی پوه. دواړه کېږي، دنیا به هم کې آخرت به هم کې. آخرت به ستا چې د اصل هدف دنیا به دې ضرورت وي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې الله نه یېرېږي الله ورته یو لار وباسي. کوم سړی چې علم طلب کوي او د هغې سره سره مزدوریان هم کوي الله ورته لار وباسي، الله ورته طریقه اسانوي، الله ورته په دې لږ رزق کې برکت اچوي، الله ورته په دې وخت کې برکت اچوي. من عمل صالحا من ذکر او انثى، الله څوک چې نیک عمل کوي که د سړی دی او که ښځه ده وهو مؤمن او دی مؤمني فلنحینه حیاة طیبه، الله موږ له ښایسته ژوند ورکوو. نو کوم سړی چې علم طلب کوي، کوم هلک چې علم طلب کوي د هغې سره سره مزدوریان هم کوي، الله سبحانه تعالی دله یو ښایسته ژوند ورکوي، په دې ژوند کې ورته برکت هم اچوي. زموږ ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې علم طلب کولو کوشش وکړي، د خپلو علماو نه فایده واخلي، خصوصا کوم چې حق پرست علما دي. او دا زموږ د ټولو طریقه ده، اوس ناشنا طریقه ده چې کله عالم زموږ سره یي او موجود یي نو موږ سره د دې علماو قدر نه، کله چې په دې خاورو کې کیداري وویره وي سم تکړه عالم او داسې و او دغه و، نو پکار دا دی چې کوم وخت کې هغوی ژوندي موږ د هغوی د علم نه فایده واخلو. او دا خبره کمزوري ده چې د علم دپاره خاص وخت الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د علم د طلب کولو. والله اعلم.